ایمان پلورونکي 99 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینی کیسو په ترڅ کې موږ او تاسې د 1115 میلادي کال په کلونو کې وو. هلته سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د اهلستان د غرونو په لړۍ کې د خپل پوځ سره پروت او همدارنګه د مجاهدینو د سترو فتحو او بریالیتوبونو سره د سترو غدارانو او له اسلام سره د خاینانو کیسې هم په بدرګه سره روانې وي چې په تیره برخه کې موږ او تاسې د هغه قاضي ابوالفضل د غدارۍ کیسه واورېدله چې سالار شمس الدین او د هغه ورور ډېره هڅه وکړه چې دوی وپوهوي، خو دی بیا هم نه پوهېده چې بالاخره سالار شمس الدین په هغه باندې ګزار وکړ، هغه را پریوت او مړ شو. او همدارنګه د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې ګمشتګین د جاسوسۍ په پلمه باندې هغه دواړه ورونه بندیان کړل او له حلب څخه هم داسې پیغامونه راتلل صلیبیان دوی ته دوکه ورکوي او ګمشتګین په دې پوه صلیبیان موږ ته دوکه راکوي. خو د هغه په ذهن کې دا سوچ راغی چې موږ د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله درې واړه مخالفین باید سره یو سو او سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله محاصره کړو. نو په هغه صورت کې کېدای شي صلیبیان هم سلطان صلاح الدین ایوبی د شا له خوا څخه حمله وکړي. ورونه د تیرې برخې له عنوان له خلاصېدو سره سم موږ د سلطان صلاح الدین ایوبی د رښتینو کیسو په ترڅ کې یو بل عنوان ته ورداخلیږو. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبی اندېښمن شو، ورونه هغه وخت چې سالار شمس الدین او سالار شابخت د دوه نجونو په تېښته او د قاضي ابوالفضل په وژنه تورن او بندیان شو. په هماغه وخت کې د حلب یو استازی موصل ته هم لاړ چې هلته سیف الدین ته پیغام ورسوي. د هغه سره هم دوه نجونې او قیمتي ډالۍ وي. ورونه سیف الدین غوښتل د خپل لور عز الدین په مرسته ډېر ځایونو ته خپلې ولکې لاندې راولي او خپله واکمني پراخه کړي، ځکه نو هغه ځان آزاد او خپلواک باله. خو الملک صالح د حلب واکمن تر ټولو ځان حقدار او سلطان باله او هغوی د ځان تابع بلل. خو ورونه په مخکنۍ جګړه کې هغوی خپلې درې واړه کلاګانې حمات، حمص او د حلب کلا له لاسه ورکړې وې او یوازې ښار ورته پاتې و. الملک صالح سیف الدین ته یو استازی سره له ډالیو، نجونو او لیک ولیږه. په هغې کې دا پیغام لیکلی و چې موږ او تاسې باید سره یو ځای شو او د سلطان صلاح الدین ایوبی په خلاف وجنګېږو. کېدای شي بیا زموږ سره صلیبیان هم مرسته وکړي، خو که یوازې وو نو هغوی هم دوکه راکوي، لکه څرنګه چې په مخکیني جنګ کې ریمانډ راسره وکړ. که په دې خبره مو اتفاق وي نو په اهلستان کې واوره ویل کېږي او چکړې جوړېږي، نو باید موږ سلطان صلاح الدین ایوبی محاصره او ماتې ورکړو. تاسې باید سمدستي خپل پوځ تیار او د یوې قومندانۍ لاندې یې کړئ. سیف الدین ته چې کله پیغام ورسېده، هغه خپل لور عز الدین، دوه سالاران او د موصل د مرکزي جامع مسجد خطیب ابن المخدوم راوغوښت او سلا مشوره یې سره پیل کړه. سیف الدین هغوی ته د حلب پیغام او حالات مخکې کېښودل او بیا یې وویل زه غواړم له هغوی سره یو ځای شم، خو زموږ پوځ باید جلا وي تر څو ځینې سیمې ونیسي او هغه د موصل په حکومت کې داخلي کړي. ستاسې په دې هکله څه نظر دی؟ یو سالار وویل ستا فیصله او پرېکړه بالکل سمه ده، ستا ارادې لوړې دي چې هیڅوک هم نشي ورسېدلی. خو بل سالار وویل سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیانو او سورانیانو ته ماتې ورکولی شي، خو موږ ته یې نشي راکولی. تاسې خپل پوځ د هغوی سره یو ځای خو جلا وجنګوئ چې زموږ فتوحات جلا وي. ورونه صلیبیانو د مسلمانانو په منځ کې داسې یوه زمینه برابره وه چې په هغه وخت کې په مصر او شاوخوا سیمو کې ټولې واکمنۍ په کوچنیو ریاستونو باندې تقسیم سوي وې چې یو له بله سره یې جګړو ته هڅول او د مسلمه امت په منځ کې په همدې ډول بې اتفاقۍ ډېرولې. ورونه په اوس زمانه کې هم ډېر متوجه اوسئ چې صلیبیان مو دوکه نه کړي.
ټول مسلمانان به تر یو بیرغ لاندې د صلیب په خلاف وجنګېږي او له نور اختلافونو څخه لاس په سر شي. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په وخت کې هم هر ډول ډلې او ټپلې موجودې وې، خو ځینو ته یې په جګړو او ځینو ته یې په خبرو قناعت ورکړی و او خپل یو لاس او یو موټی قوت جوړ کړی و. خیر، سیف الدین خپل ورور عز الدین ته وویل ستاسې نظر څه دی؟ ځکه چې زما ټول امید ستاسې پورې تړلی دی. عز الدین وویل 2 سالارانو د جوش او جذبې خبرې وکړې، خو زه په دې لاره کې مشکلات او کړاوونه هم ګورم. زموږ د داسې چا سره شخړه ده چې هغه تر موږ ډېر هوښیار او چالاک دی او د هغه پوځ موږ د پوځ څخه ډېر تکړه او تجربه لرونکی او د جذبې خاوند دی. سیف الدین وویل جګړه یوازې په جذباتو او احساساتو نه کیږي. عز الدین وویل موږ باید دا ځل ډېر هوښیار اوسو. تاسې نیم پوځ په خپل لاس کې او نیم ماته وسپارئ، زه به تر ټولو اخري برید کوم. بیا سیف الدین خطیب ته وویل تاسې د قرآن مجید څخه پال راوباسئ چې آیا په دې جګړه کې زه بریالی کېږم او که ناکامیږم. ورونو، خطیب چې یو مخلص، دینداره او زړور مجاهد مسلمان و، دوی ته یې وویل پرته له دې څخه چې زه پال وګورم یو خبر درته کوم، هغه دا چې تاسې به په دې جګړه کې ماتې خورئ او که په وخت مو تېښته ونه کړه نو د مرګ خطر به هم شته. زما هیله دا ده چې مه خپله جګړې ته ځه او ما دې ورور استوه. په ټول چوپتیا خپره شوه. د سیف الدین رنګ بدل شو. سیف الدین وپوښتل تاسې د الله تعالی کتاب نه دی کتلی؟ نو زه څرنګه دا ومنم چې تاسې څه وویل هغه صحیح دي؟ خطیب وویل تاسې چې مخکې جګړې کولې د الله جل جلاله په خاطر وې، اوس تاسې جګړې د نفس او صلیبي پروګرامونو د عملي کولو لپاره، نو تاسې ښکاره د قرآن د حکم سره مخالفت کوئ او د قرآن مجید پرېکړه همدا ده چې تاسې به رسوا کېدونکي ماته خورئ. وروسته له دې عز الدین وویل زموږ د زړه او جذبې د ماتولو کوښښ مه کوه، موږ سره هغه څه شته چې جګړه پرې ګټل کېږي. لاړ شه د مسجد امامت سنبال کړه. ته د حکومت په معاملاتو او پوځي چارو باندې نه پوهېږې، لکه په اوسني دور کې چې ډېر احمقان دا وایي چې د ملا له سیاست سره څه، ملا پوسه او محراب، خو دا خبره سراسر غلطه ده او ان شاء الله تعالی ټولې نړۍ ته به دا څرګنده شي چې د سیاست استادان ملایان دي، نه سیکولران او نور بېدینان. خیر، خطیب هم ورته وویل که تاسې دین له سیاست څخه بیل کړ نو زه به ستاسې ملګرتیا ونه کړم، او تاسې صحیح وویل چې زه په جنګي چارو باندې نه پوهېږم، خو په دې ضرور پوهېږم چې جنګ یوازې په وسله او سپرلي نه ګټل کېږي او په عسکري قابلیت باندې هم نه ګټل کېږي په کوم باندې چې تاسې ناز کوئ. یو څیز بل هم دی چې ستاسې کامیابۍ په ناکامۍ بدلوي. ټول څک او حیران د هغه لور ته په کتلو شول. نو خطیب وویل د کوم قوم واکمن چې د غوړمالۍ خوښونکی شي خپل قوم له ځان سره ډوبوي، ځکه هغه حکومتي چارې د غوړمالانو او د غلامۍ د ذهنیت لرونکو ته سپاري. نو هغه آزاد او خپلواک قوم وږی، بربند او غلام رعیت ورځنې جوړوي. کوم حکمران چې د پوځ واګی غوړمالانو سالارانو ته وسپاري نو د هغوی مقصد د خپل هیواد د سرحداتو ساتنه نه، بلکې د حکمران د خوشاله ساتلو فکر ورکوي. او زه ستا په دربار کې ګورم، زه ګورم چې ستا هر سالار ستا د ادارې او فیصلې ستاینه کوي او له خطرونو ځینې مو نه خبروي او تاسې ته مشوره نه درکوي. صلیبیان محاصره کړي یاست، د اقصی په مسجد باندې د کافرانو قبضه ده، نو په دې حالاتو کې غوره دا ده چې تاسې ګمشتګین او د حلب مشران سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورشي. سالارانو تاسې ته دا هم نه دي ویلي چې سلطان صلاح الدین ایوبي د الرستان ټول غرونه نیولي او تاسې خو د هغه د محاصره کولو خوب هم نشئ لیدلی او د هغه د سرتیرو نه هم خبر یاست، خو سالارانو ستاسې په سترګو باندې پټۍ تړلې دي او دا حالات یې ستاسې له نظر څخه پټ کړي دي. د سلطان صلاح الدین ایوبي د استخباراتو غړي ستاسې له سینو راز باسي او ستاسې د حرم څخه نجونې پورته کوي. خو ورونو، کله چې دغه عالم حق او زړور مجاهد د یو غدار او ایمان پلورونکي په مخ کې د څو غدارانو او ایمان پلورونکو په مخ کې دا خبرې وکړې، یو سالار په غوسه کې وویل ای د موصل حکمرانه، موږ خپل سپکاوی نور هم وزغمو؟ په مسجد کې ناست الله الله کوونکې زموږ د استاد کېدلو کوښښ کوي. سیف الدین وویل زه دې خطیب ته ډېر د احترام په سترګه ګورم، پرېږدئ چې واورم. عز الدین په خندا وویل له دې وروسته به دا هم وایي چې د ده وفاداري له چا سره ده؟ خطیب عز الدین ته وویل زما وفاداري د الله جل جلاله او د الله د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ده. عز الدین وویل تاسې د دې کوښښ کوئ چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په وړاندې باندې سجده وکړو؟ موږ تاسې د دې لپاره راغوښتي وئ
چې د قرآن له مخې د کامیابۍ او ناکامۍ حال راته وښایي. خو خطیب په لوړ اواز وویل قرآن کریم په دې هکله خپل حکم صادر کړی، بیا هم ستاسې په وړاندې حقیقت ښکاره کوم. سجده یوازې او یوازې د الله جل جلاله په وړاندې کیږي. د الله تعالی مخلص بنده ایوبي یو طوفان، یو سیلاب دی چې بې دینان به د وچو پاڼو په څېر د دمشق څخه له ځانه سره یوسي. سیف الدین وویل زما د زړه څخه خپل مینه مه باسه. خطیب وویل ته د ځمکې د ډېرې کوچنۍ برخې پادشاه یې، وویرېږه د هغه ذات څخه چې د ټول جهان پادشاه دی. ما سره مینه مه کوه، زما پر مخ باندې لاړې تو کړه. خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ښودنه نیغې لارې ته برابر شه او پرې روان شه. ته دې بې غیرته سالارانو او حکومتي چارواکو بې لارې کړی یې. ستا د خوښۍ لپاره تا ته بې شمېره القاب استعمالوي. که په تا زوال راغی نو بیا دوی ستا د پېژندلو نه هم انکار کوي. ته نه پوهېږې دا ستا د قوم او هېواد دښمنان دي. ما ته په قهر مه ګوره ای سیف الدینه، خپل کور دوزخ مه جوړوه. په تاریخ څخه عبرت واخله. د غلامۍ ذهنیت لرونکو له بادشاهانو نه ګدایان جوړ کړي دي. سیف الدین په قهر شو ویې ویل هغه کوم ځای کې بندي کړئ چې اواز یې زما غوږونو ته راونه رسیږي. ورونو په نن زمانه کې هم موږ او تاسې هغه د توتي او د کارغه خبرې ته متوجه کیږو چې یوه ورځ کارغه له توتي څخه وپوښتل چې تا انسانان ولې بندي کوي؟ توتي ورته وویل ځکه چې خبرې کوم. نورونو تاسې هم ښه په غور سره واورئ چې خطیب کله دغه غدار او بې ایمانه مسلمان ته حقایق وویل او کوښښ یې کاوه چې دی په نیغه لار روان سي. هغه یې د بندي کولو، تړلو او تعذیبولو حکم وکړ، لکه په نن زمانه کې چې په زرګونو علما د پنجرو شاته په زندانونو کې پراته دي او تر تعذیبونو لاندې دي. خیر را به سکسیت خطیب المخدوم ساتونکو بوتو او د عذاب ورکولو په کوټه کې واچاو. د خطیب یوه لور وه چې صاعقه نومېده. مېرمن یې څه وخت مخکې وفات شوې وه. یوازې دوه په دوه په کور کې اوسېدل. کله چې د خطیب د بندي کېدلو اوازه خپره شوه نو د دربار څخه داسې تور پرې ولګېده چې خطیب لیونی شوی دی. د ښار خلکو خطیب ته ډېر احترام او درناوی درلود. د ښار مېرمنې او نجونې د ساقي پوښتنې ته راتلې او دا پوښتنه یې کوله چې دا ولې؟ ساقي به وویل الله تعالی ښه پوهېږي. خطیب چې کله بندي شو نو د یو پیره کوونکي څخه یې قرآن مجید د تلاوت لپاره وغوښت. هغه ورته وویل دلته قرآن مجید لوستل نشته، دا جهنم دی. دلته نورې کیسې دي لکه په اوس دور کې چې ویني په هر ځای کې چې یو مخلص مجاهد مسلمان بندي شوی د بندیخانې له چوکیدار لخوا څخه ورته ویل سوي چې دلته خدای شتون نه لري، نعوذ بالله من ذلک. او هغه هم ورته وویل چې دلته قرآن مجید لوستل نشته، دا جهنم دی، دلته نورې کیسې دي. خطیب حفظ شوي سورتونه په ډیر درد او سوز سره تلاوت کول. هغه سورة الرحمن په لوړ اواز سره لوسته. د سورت په پای کې چې دروازې ته وکتل نو یو پیره کوونکی ولاړ او د هغه له سترګو نه اوښکې روانې وې. پیره کوونکي خطیب ته وویل زه خو په دې بندیخانه کې د 6 کالو راهیسې دنده سرته رسوم، خو د الله تعالی د کلام اواز مې د لومړي ځل لپاره واورېده چې زما زړه یې نرم کړ. ما قرآن نه دی لوستی په داسې حال کې چې زما په مورنۍ ژبه هم لیکل شوی دی. ته څوک یې؟ خطیب ځواب ورکړ د موصل د ښار د جامع مسجد امام. پیره کوونکي پوښتنه وکړه ستاسې جرم څه دی؟ خطیب وویل زما جرم یوازې دا دی چې ما د بادشاه حکم ونه مانه او د الله د کتاب فرقان حمید حکم مې مخکې او معتبر وباله. خو پیره کوونکي په عذر سره وویل ستا څخه هیله کوم چې زما په بدن کې چې کوم زهر دی ستاسې په خوږه ژبه د قرآن کریم په الفاظو سره یې وتل پیل کړل، نو که هغه یو ځل بیا تلاوت کړي. خطیب بیا په ډیر سوز سره تلاوت پیل کړ. نو پیره کوونکي د بندیخانې د دروازې څخه نیولي وو او له سترګو څخه یې اوښکې روانې وې تر هغې چې د خطیب اواز بند شو. ورونو پیره کوونکي وویل که ستاسې په اواز کې داسې جادو وي نو ضرور به جنیات ستاسې معتقدین وي. خطیب وویل الله تعالی ښه پوهېږي. پیره کوونکي وپوښتل قرآن یوازې د ایمان خاوندانو ته زیری ورکوي او که؟ خطیب وویل هو، قرآن کریم په زړونو کې د ایمان شمعه هم بلوي. خو پیردار وویل زما په زړه کې اور بل دی، نه پوهېږم چې دا به د بدل اخیستلو اور وي
او که ایمان، خو زه په هغه پوځ کې شاملېږم چې یروشلم فتح کړي او زه خپل انتقام واخلم. خطیب وویل هغه ته بیت المقدس وایه نه یروشلم. انتقام ذاتي عمل دی او د مسلمانانو خاوره د صلیبیانو نه آزادول د الله تعالی حکم دی. د هغه ته ولې انتقام وایه؟ پیره کوونکي وویل ما له کوم بندي سره تر اوسه داسې خبرې نه وې کړې. څرنګه چې ته عالم یې، که زه د خپل زړه غوټه خلاصه کړم نو زما روح به ډاډه شي. او هغه دا چې زه د بیت المقدس اوسېدونکی یم چې په هغه خاوره باندې د صلیبیانو واکمني ده. هغوی مسلمان د څارویو په څېر ګڼي. کوم ته یې چې زړه وشي وژنې یې یا په بندیخانه کې ساتي. د بېګار رواج خو عام دی. په کوم کور کې چې ځوانه نجلۍ وي نو د کورنۍ مشرانې هره شیبه د دې تصور کوي چې ضرور به د لور او خور عفت او عصمت د صلیبیانو لخوا څخه لوټ کېږي. د شپږو کالو راهیسې د سلطان صلاح الدین ایوبي د راتګ لاره خلک څاري. یو ورځ صلیبي زه ونیولم. ورونو دې پیردار امام ته پسې وویل او کیسه یې ورته اوږده کړه. هغه وویل یو ورځ صلیبي زه ونیولم او له ځان سره یې روان کړم چې د هغه سره سامان یوسم، خو ما انکار وکړ. نو هغه پر مخ په څپېړه ووهلم. ویې ویل ته مسلمان یې او زما خبره نه منې؟ نو ما هغه په سوک وواهه. هغه په ځمکه باندې ولوېده. ما له ویښتو څخه ونیو، بیا مې په لغته وواهه. نو له هر لوري په ما باندې خلک راټول شول او زما په وهلو یې شروع وکړه. په دې کې پولیس راغلل او زه یې بېګار کیم ته بوتلم. 3 ورځې مې هلته تېرې کړې، خو په 4مه ورځ مې په پیره باندې له ولاړ پیرهدار څخه خنجر واخیست او هغه مې په زړه کې وواهه او مړ شو. د کور په لور روان شوم چې ټول له ځان سره د بیت المقدس وباسم تر څو هغوی زما له امله په عذاب نه کړي. خو افسوس کله چې کور ته ورسېدم ګورم چې دیوالونه وران شوي. بیا د یو مسلمان ګاونډي کور ته لاړم. دروازه مې ور وټکوله. هغه د ویرې په حالت کې راووت. ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې زما د کور غړي چیرته تللي. هغه راته په داسې حال کې چې اوښکې یې له سترګو روانې وې وویل ستاسې د کور غړي چې ماشومان او 2 پیغلې خویندې وې صلیبي پوځیانو له ځان سره بوتلې. او کور ته یې اور واچاو. زما په زړه چې څه تېر شول د هغه تصور تاسې نه شئ کولی. نو پوه شوم چې زه خپلې خویندې د صلیبیانو څخه نشم آزادولی او زه هم نیول کېږم چې له نیولو سره سم یا به زما مرګ وي او یا بندیخانه چې ټول عمر به هلته تکالیف کې تېروم. او هلته مې فکر وکړ چې د کوم مسلمان په کور کې هم پناه نشم اخیستی ځکه زما له امله د ټولې کورنۍ غړي نیول کېږي. نو د بیت المقدس څخه راووتلم. په لاره کې مې یو سپور صلیبی ولید چې توره هم ورسره وه. د ودرېدلو اواز مې پرې وکړ. هغه ودرېد. نو په خبرو کې مې د پښو څخه ونیو او له آس څخه مې لاندې راوغورځاوه او په ډېر تلوار مې ورڅخه توره واخیسته. بیا مې د هغه لاسونه او پښې ور وتړل او په آس پور شو او آس ته مې پونده ورکړه. ورونه خطیب ناست دی او د پیرهدار خبرې اوري. هغه پسې وویل زما دا په یاد نه دي چې څو شپې ورځې مې سفر وکړ. په دې سفر کې زما سره د لوږې او تندې احساس نه و او هر ځله به مې الله ته په لوړ اواز ورغږ کړم او دا پوښتنه به مې ورڅخه کوله چې ای پروردګاره ما ته په کومه ګناه سزا راکوې؟ که زه ګناهګار یم نو ما ته سزا راکړه. نو زما خویندې او کوچنی ورور خو مې بې ګناه و خو د الله تعالی له لورې ما ته کوم جواب رانه کړی شو. بیا هغه ته په سجده پرېوتلم او ومې غوښتل چې ای الله ما ته د زړه ارامي را په برخه کړې یا زما په زړه کې چې د انتقام کوم اور بل دی هغه سوړ کړي. خیر بیا د موصل یو کلي ته راورسېدم. نو مسجد ته لاړم او د امام په وړاندې کېناستلم. ورته ومې ویل زه به الله جل جلاله چیرې پیدا کړم چې هغه ته خپل فریاد وکړم. خو هغه ما ته کومه داسې طریقه راونه ښودله چې زه له الله جل جلاله سره پرې خبرې وکړم او له هغه څخه د ځان لپاره روحاني سکون وغواړم. زه هره شپه په خوب کې خپلې خویندې وینم چې هغوی ژاړي تر هغه چې زه له خوب څخه راویښ شم. ورځ په ورځ دا احساس کوم چې زما خویندې په ما باندې لعنت وایي. بیا یوه ورځ ما ته وویل شو که د صلیبیانو څخه انتقام اخلي نو په پوځ کې شامل شي. ورونو که تاسې هم په اسلامي خاورو کې د بندي خویندو انتقام اخیستل غواړئ او هغوی آزادوئ نو یوازینۍ لاره یې جهاد ده.
چې په جهادي صفوفو کې ځان داخل کړئ، معسکرات وکړئ، د صلیبیانو او د هغوی د ګوډاګیانو په ضد باندې هر ډول عملیاتو ته ځان چمتو کړئ، تر څو په دنیا او آخرت کې لکه د نورو مجاهدینو په څیر سرلوړی ژوند او په آخرت کې لوړې درجې ولرئ. خطیب ورته وویل ښه لاره یې درته ښودلې ده، خو ته چې په کوم پوځ کې یې هغه د بیت المقدس د ازادۍ لپاره نه، بلکې د صلیبیانو په مرسته د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژلو لپاره میدان ته راوځي. پیره کوونکي وویل ما د یو بل څخه هم داسې خبرې واورېدلې، خو یقین مې پرې نه کاوه چې زموږ حکمران دې هم خپلې هغه خویندې او وروڼه هیر کړي چې د صلیبیانو د ظلمونو لاندې دي. خطیب وویل هغوی دومره د ذلت په کنده کې لوېدلي دي چې د صلیبیانو لخوا څخه تښتول شوي مسلمان نجونې هغوی ته د ډالۍ په ډول باندې ورکول کېږي او د خپل حرم زینت ورځنې جوړوي. نو له دې امله سلطان صلاح الدین ایوبي د قرآن کریم او نبوي سنتو له مخې د خلکو د عزت او ابرو ساتلو لپاره زیار او کوښښ کوي، ځکه د هغوی دښمن دی. وروره زما جرم دا دی چې د موصل والي سیف الدین ته د قرآن کریم د پام راګرځولو کوښښ مې وکړ او دا مې ورته په ګوته کړه چې د مسلمانانو په خلاف جګړه کې به ان شاء الله ضرور ماتې خوري، خو هغه د بادشاهۍ په نشه کې مست دی، د الله تعالی او د هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هدایت څخه سرغړونه کوي. نو د دې خبرو په کولو کې د بندیخانې لاندې پول د تورو تنبو شاته اچولی یم. پیره کوونکي وویل تا ته به دلته ډېر تکلیف وي، خو له هرې شپې پسې ورځ هم وي، خو زه ستا هر ډول خدمت ته تیار یم. ورونه دلته نو پیردار د دغه خطیب تابع شو. خطیب وویل دا دنیاوي جسمانی تکلیفونه هیڅ نه دي، خو کوم څیز چې زه پریشانه کړی یم هغه زما یوازینۍ پیغله لور ده چې څو کاله وړاندې د هغې مور مړه شوې وه او ما بیا بل واده ونه کړ. پیردار وویل ان شاء الله چې زه به یې حفاظت کوم. خطیب وویل تر ټولو حفاظت کوونکی د الله تعالی ذات دی، تاسې زما کور ته لاړ شئ او زما لور سایقې ته ووایه چې ثابت قدمه پاتې شي او زما په باب هیڅ فکر ونه کړي، او که دلته د قرآن کریم د لوستلو اجازه وي نو زما له لور څخه زما قرآن مجید راوړي. پیره کوونکی سهار د سایقې کور ته ورغی او د هغې په سر باندې لاس کېښود. ورته ویې ویل ستاسې پلار خو ظالم واکمن ته د حق خبرې کولو په جرم بندیخانه کې دی او دا ستاسې او زموږ ټولو لپاره د ډېر افتخار او ویاړ ځای دی، ځکه د عالم شان باید همداسې وي. ورونه اوس هم د هر عالم، هر حافظ او هر مخلص مسلمان کورنۍ باید غمجنې نه وي، هغوی ته د فخر او ویاړ ځای دی چې د الله د دین په خاطر خپل خاوندان، خپل بچان او د زړه ټوټې په زندانونو کې تعذیبونه زغمي او پر دغه تعذیبونو صبر کوي. خاص د الله د دین په خاطر دا د ټولو لپاره د فخر خبره ده. خیر خو سایقې پسې وویل آیا زما د پلار په خلاصېدو کې زموږ سره څه مرسته نشي کولی؟ پیره کوونکي ورته وویل زه د زړه له کومې ستاسې له پلار سره مرستې کولو ته تیار یم، خو دا درته نشم ویلی چې زه څه کول غواړم. اوس ماته د خپل پلار هغه قرآن کریم راکړه په کوم کې چې هغه تلاوت کوي چې زه یې ورته واورم. ورونه سایقه پاڅېده او قرآن مجید یې ورته راوړ او ویې ویل ما ته چا مشوره راکړې چې د موصل والي ته ورشه او له خپل پلار سره د لیدنې او کتنې اجازه ورڅخه واخله. پیره کوونکي وویل د لیدنې او کتنې همدا طریقه ده. ورونه څه فکر کوئ چې سایقه به د خپل پلار سره وویني او هلته به سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې د البرستان د غرونو په لړۍ کې پروت دی کوم پلانونه په مخ کې ولري او د عملي کولو لپاره به کوم ډول اقدامات په کار واچوي، او څه فکر کوي چې هغه دوه وروڼه چې بندیان دي هغوی به څه ډول له بند څخه راخوش شي. ورونه دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ګټورو جهادي تفسیرو پر روانو برخو کې واورئ.